د پښتنو د معاشرې خبره کوم، نور قومونه پرېږدئ. بل ورځ موږ یو ځای کې ناست وو، بعضو زر باز شروع کړو، جو عربو کې وایي دا کار او دا کار. ما ورته ویل ګوره عرب یو خو ملایک نه دي چې دا ملایک دي د ګناهونو نه پاک دي، او نه پیغمبران دي، انسانان دي، ګناه د دوی نه هم کېږي، ګناه زموږ نه هم کېږي. خو غټه خبره دا ده ته ډایرکټ عربو له ورېځې خپلې معاشرې اصلاح ولې نه کوې؟ عربو له به دې نه بعد راشو که نه. ګوره همیشه چې یو سړی د بل په تنقید کې پروت وي ځان ته یې هېري، ځکه چې دی همیشه بل یادوي، ځان ورته نه ښکاري. او هوښیار مؤمن هغه دی چې اول خپل ګریوان کې وګوري نو بیا بل ته ګوري. نو ته اول ځان برابر که، بیا راځو عربو له، عربو له راځو که نه. د عربو بیا خپل علما دي، د عربو خپل مشران دي، هغوی به له خپل نصیحتونه وعظونه کوي. ما ورته به اول راشو د خپلې معاشرې له چې پښتانه په کوم حال دي. نو د مخکې ورځو کې یو کلیپ ما کتلی و په نیټ باندې، یو کس انټرویو لري د پښتنو نه، عربیان درته نه یم او نه د پنجابیان یادو، ځکه موږ چې کینو یا پنجابیانو پسې خبرې کوو او یا په عربو پسې، او دا موږ جوړ اسمان نه راکوشو. نو دا کس ورته وایي چې زموږ اخرنی پیغمبر څوک دی، او دغه هلکانو له نوم نه ورته. کېدای شي تاسو کې چا کلیپ کتلی، ما خو کتلی. پښتانه وو که بنګالیان وو؟ پښتانه وو که نه عرب وو؟ پښتانه وو. په کوم ځای کې وو؟ د اسلام په ملک کې وو که کفر په ملک کې؟ اسلام په ملک کې. په کومه کورنۍ کې پیدا دي؟ اسلام کې د کفر اسلام. او هغه پښتنو کې پیدا دي چې سهار ماښام هغوی دقه یوه ټپه کوي چې که دین څوک دي؟ پښتانه دي. هله د پیغمبر نوم نه ورسي. پیغمبر زموږ څوک دی؟ یاره وی دومره علم وي زموږ نشته. یعنې پیغمبر معلومولو سم علم غواړي، اته کاله سبق به وي، بیا به ماجستیر کې، بیا به دکتورا کې، بیا پی ایچ ډي او دا قیسې به کوې. نو هله به تا ته د پیغمبر پته ولګي پیغمبر څوک دی. دا زموږ د معاشرې حال، دا زه د پښتنو خبره ته کوم. نو که پښتنو ته دې وکتو نو د ابلیس دا مقصد چې عورتونه ښکاره شي، په دې کې ابلیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی. که نه دی کامیاب؟ کامیاب دی. بازارونه زموږ ویلې لاړ شه که نه، څه پټه پناه خبره خو هم نه لري چې زه تاسو ته وایم چې کور کې دننه دا چل شوی دی. بازارونه وګوره، بازارونه وګوره چې ته وینې چې ابلیس څومره کار په موږ کې کړی دی او څومره هغه کامیاب شوی دی. نو د جنکو غم وجاړو که د هلکانو وجاړو؟ هلته هلکانو له چې راشي نو هغه د جنکو نه پکې بعض زیات شوي دي. نو کوم یو ته سړی وجاړو؟ په دې وجاړو چې زنانه بې حیا شوي دي، که په دې وجاړو چې هلکانو نه جنکۍ جوړې شوي دي او هلکان میکپ یې کوي، هلکان لنډې تنګې جامې اچوي، هلکان ګډېږي، هلکان ځان سینګاروي دې لپاره چې څوک راباندې مین شي. نو کوم ته وجاړو او په کوم یو باندې خبره وکړو؟ که زما دا خبرې غلطې وي تاسو راته وایئ، ستا دا غلطې وي چې موږ خو دا نه دي لیدلي. که داسې څوک یې چا نه یې لیدلي ودې وایي ما ته؟ که چا نه یې لیدلي یو کس ومي نو ما ته دا ووایه چې راته چې کومې خبرې کوې دا په پښتنو کې د سره شتي نه. بله خبره ده د پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي. دا جاخې ماخې د انټرنیټ او دا شینې مینې د پښتنو نه ولیدلي دی، نورو قومونو پخوا لیدلي و، موږ لږ لیټ ولیدو. نو چې لیټ یې ولیدو اوس د هغه پخوانی زور به تم ټول وباسي که نه، ځکه چې لیټ یې ولیدو. او دا شی د انګریزانو جوړ کړی دی، هغوی له توجه هم نه ورکوي. ګوري ورته هم خپل کار پې کوي او بس. نو دا ټکنالوجي د هغوی د قبضې لاندې ده، موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو. انګریز ګورې په ټکنالوجۍ ځان داسې نه خرابوي چې خپل هر څه پې تباه کوي. هغه ټکنالوجي دوه کارونو دپاره ساتي، یو په خپل کار کې دنیا کې به مخکې روان دی، دویم چېرته کله نه کله ټایم پاسې کله نه کله سړی ټک وګوري. صحیح، خو موږ خو وایو چې موږ دا شی لیټ موندلی دی، موږ به اوس صبر وکړه، دوړم د لتیني پسولي پرېږدي نه.
ځکه چې غریزي علاقې دي هغوی ته چې انټرنېټ ورته اوس هم لا صحیح نه دی رسېدلی، هغوی ته چې رسېدو نو دنیا کم ځای ته رسېدلې وه، نو اوس خو به دغه کمی خو به پوره کوي که نه، نو تباه و برباد شو دې د لاسه. ما دا درته ډېره اهمه نقطه مې درته وویل دا د یادولو ده چې دا غیر مسلمه ټکنالوژي د دوی په قبضه کې ده او موږ د ټکنالوژۍ په قبضه کې یو چې کوم طرف ته متاوي هغه طرف ته تاوي، او هغوی چې دا انټرنېټ او ټکنالوژي کوم طرف ته تاوي نو هغوی تاوي، موږ خو د دې ټکنالوژۍ سره تاویږو را تاویږو. که چېرته بېدیني پکې راشي یو سره خلک بېدینه کېږي، که په الله پورې خاندي یو دغه طرف ته روانېږي، که د پیغمبر مذاق پکې یو دغه طرف ته روانېږي، که د ملحد خبرې واوري یو هغه طرف ته روانېږي، که د فحاشۍ خبره واوري د یو سره روانېږي، که ډمه ویني یو دی د هغې سره ملګری، که ډم ویني د هغې سره ملګری. چې کوم طرف ته تاوی ته ووایه، د خپله څه نظریه خو نشته، خپل سوچ خو نشته. پښتن هغه قوم دی، پښتن چې دی بغیر د هدف او د نظریې نه په دنیا کې ژوند تېروي. پوهې په دې څنګه بغیر هدف او نظریې نه؟ یعنې څه نشتي مخې ته چې دی هغې ته ځان رسول غواړي. دا زه د زړه د درده دا خبره کړو، یعنې ده ته نه دیني مقصد معلوم دی نه دنیوي. الله ولې پیدا کړی دغه خبره د شاته اچولې، نو دنیا کې څه ټارګېټ څه هدف ځان ته کېدی چې دې دنیا کې مخکې لاړ شي، دا هم نشته. بس ژوند تېروه. نو ژوند څه دی؟ سهار کار له ځه، د شپې راځه او ښه ټیټ ډوډۍ خوره او بیا د ښځې نه شهوت پوره کول او بس دغه یو څو کاره دي. نه، موږ د دنیا کې لوی مقصد دپاره یو الله بندګي، د هغې نه بعد داسې څه کول چې زموږ د قوم، زموږ د ملک، زموږ د قبیله، زموږ د معاشره مخکې لاړه شي. دې څه کول پکار؟ موږ دنیا کې دې دپاره صرف د خوراکونو دپاره نه یو راغلي که نه؟ بعضو پکې د خوراک بیخ بنیاد وویستو، هر شي باندې موږ ځان خرابو. دې خوراک له راشه ګوره کومه به زه تاسو ته وایم. اوس لاړ شه هغه خلکو ته وګوره، دا غرب غیر مسلمه چې دي، بلکې د عربو ته وګوره، دوی په دې کې زموږ نه ښه دي. نو د دوی د روټۍ یو حد وي، دې نه زیات نقصان ورکوي. موږ چې په هر شي ورځو چې ځان هم پرې خراب کړی نه برېږدو نه، الا دین. دین کې نه ورځو، هغه ډېر لږ بیا په دیندارۍ کې جوور ورننوځي. خو نور که د دنیا هر شی دې راته کېښو که نه، نو زموږ په زړه کې دی چې یا به دې ختموم یا به مې ختموې، درې بدار پکې بله نشته. دا نقصان دی. ژوند تېروي ښکلی ژوند یو هدف کې دی، یو مقصد کې دی، یو ټارګېټ کې دی. نو الله دې زموږ په معاشره باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، او څوک چې زموږ زنانه بې پرده کول غواړي یا زموږ معاشره خرابول غواړي یا زموږ ځوانان په نشه کې او په فحاشۍ کې اخته کول غواړي، رب العالمین د دنیا او آخرت کې تباه و برباد کړي.